بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، سلامونه احترامات مې قبول کړئ. زموږ د مشوق او جوړ باستئ. زموږ د وایرلیس اینډ موبایل کمیونیکیشن درس د جی اس ایم آرکیټیکچر ته رارسېدلی. نن به انشاءالله د جی اس ایم په آرکیټیکچر باندې بحث کوو. ګلوبل سیسټم فار موبایل کمیونیکیشن د 2G چې کوم سیکنډ جنریشن دی، د هغې نوم دی، او د جی اس ایم چې کوم دی خپل یو بریف هسټري باندې یا بریف انټروډکشن باندې موږ کلاس اخیستی و. جی اس ایم د ملټیپل ټیکنالوژیز نه کمباین شوی یو ټیکنالوژي ده چې د وایس او د ډیټا دپاره موږ استفاده کوو، چې کله موږ سره وایس ټرانسفارمیشن کوي او کله موږ سره د ډیټا ټرانسفارمیشن کوي. یعنې 2G چې کوم دی خپله ما سره جی اس ایم دی، هغه اونلی د وایس ډیټا د ټرانسفارمیشن دپاره استفاده کیږي، چې یوازې موږ ته وایس ټرانسفر کوي. بیا موږ سره په 2.5G کې په 2G کې سیکنډ جنریشن کې یو بل ټیکنالوژي چې هغه په 2.5G باندې موږ یاده کړه، چې هغې ته موږ وایو جی پی آر ایس راغی. هغې کې بیا د وایس سره ډیټا هم ټرانسفر کوي. هغه انشاءالله په خپل ځای کې وایو، خپل ارکیټیکچر باندې به بحث کوو. نن زموږ بحث یوازې په جی اس ایم کې په وایس کمیونیکیشن باندې دی، چې په جی اس ایم کې د وایس کمیونیکیشن ارکیټیکچر څه رقم دی او وایس موږ سره څه رقم کمیونیکیټ کیږي، په دې بحث کوم. د جی اس ایم په ارکیټیکچر کې موږ سره مهمې انټیټنې یا مهم کمپوننټس چې جی اس ایم هغې نه جوړ شوی دی سټرکچر باندې بحث کوو. چې کې ما سره یو موبایل سټیشن دی چې موږ ورته وایو ایم ایس، بل موږ سره بی ایس ایس دی چې موږ ورته وایو بیس سټیشن سب سیسټم، بل ما سره ان ایس ایس دی چې موږ ورته وایو نیټورک سټیشن سب سیسټم، او بل ما سره ان ایم ایس دی چې موږ ورته وایو نیټورک مینجمنټ سیسټم یا اپریشن سټیشن سب سیسټم. دغه څلور مهم کمپوننټس دي یا څلور مهم انټیټي دي چې د جی اس ایم په سټرکچر کې ما سره جوړ شوي دي، موجود دي. یعنی جی اس ایم سټرکچر چې کوم دی، چې کوم ارکیټیکچر دی، دا د څلورو انټیټیانو نه جوړ شوی دی. بیا ما سره په دې هر یو انټیټي کې خپل سب انټیټیانې دي، او د هر یو ما سره خپل ما سره کار دی، کارکردګي دی او اپریشن دی. د موبایل سټیشن ایم ایس کار دا دی چې هغه ما ته زما موبایل وایرلیس سیګنل ریسیو کوي. ریډیو ویو چې کوم ما سره د انتینا نه د ټاور نه راځي، هغه ما ته ریسیو کوي، او موږ ته د سیم کارت چې کوم فیسیلیټي ده موږ ته څوک برابروي؟ ایم ایس موبایل سټیشن. یعنی موبایل سیم کارت بغیر د موبایل نه کار نه کوي، نو سیم کارت دپاره چې کوم انوایرمنټ برابروي ما ته څوک برابروي؟ موبایل ډېر فنکشن دي، په هغې بحث نه کوو، تاسو باندې پوهېږئ انشاءالله. په تیوري کې موږ ویلي دي، په چپټرو کې هم شته. ایم ایس موبایل سټیشن د وایرلیس ریډیو سیګنل ریسیوینګ دپاره دی، او زموږ دپاره د وایس کال د کمیونیکیشن دپاره چې دی، موږ سره یو ډیوایس دی چې موږ ته دغه فیسیلیټي برابروي چې موږ په دې باندې وایس کال ترسره کوو. په جی اس ایم کې موږ خبره کوو، نور موبایل فنکشن بیا په جی پی آر ایس کې، په 3G کې، 2G کې، په 4G کې، 5G کې فرق کوي، ډیفرنټلی. مثلا دا شو د موبایل د لومړی انټیټي چې کوم ایم ایس دی، د هغې فنکشن. دویم شی ما سره چې کې دی بی ایس ایس کې، بیس سټیشن سب سیسټم، په دې کې ما سره دوه مهمې انټیټنې دي چې یو ته موږ وایو بی ټي ایس او بل ته موږ وایو بی ایس سی. بی ټي ایس نه جوړیږي بیس ټرانسیور سټیشن یا بیس ټرانسیور سب سیسټم. بیس ټرانسیور سټیشن بی ټي ایس اصل کې ما سره تاسو چې کله په سیلولر کمیونیکیشن کې یا وایرلیس کمیونیکیشن کې، موبایل کمیونیکیشن کې، په دې خپلو خواوشا کې د موبایل شبکې هغه ټاورې ګورئ یا هغه انتینا ګورئ، نو هغې ته موږ وایو بی ټي ایس. یعنې بی ټي ایس موږ سره د سیلفون دپاره یا د ایم ایس دپاره د وایرلیس یا ریډیو سیګنلو برابرولو آلې ته موږ وایو. یعنې هغه ټاور چې هغه موږ ته زموږ موبایل سټیشن ته دا زمینه برابروي چې هغه زموږ د بی ای سی سره کنیکټ شي، ته موږ وایو بی ټي ایس. هغه ټاور ته موږ وایو بی ټي ایس، بیس ټرانسیور سټیشن. دا ما سره ریډیو سیګنل پروپیګیټ کوي، راډیو ویوز خپروي. دې کې ما سره په بی ټي ایس کې ما سره داسې ډیوایسز لګېدلي چې هغه ریډیو ویو پروپیګیټ کوي، یعنې ریډیو ویو خپروي،
او بیا موبایل هغه سره شکی کنیکټ کیږي او هغه تر باندې هغه چې سره کنیکټ کیږي د بي اس سي سره. یعنی د کسٹمر د پاره یعنی د موبایل سټیشن د پاره چې څوک زمينه برابرې چې هغه د شبکې سره وصل شي هغه ته موږ وایو بي ټي اس. بي ټي اس کې عموما ما سره دوه قسمه بوسترز لګېدلي چې یو ما سره زما ریډیو ویوز پروپاګیټ کوي او بل ما سره مایکروویو پروپاګیټ کوي چې هغه د لاین اف سایت به موږ سره سټایټي ریډیو کار دا دی چې سره موبایل سټیشن یا کسٹمر کنیکټ شي او مایکروویو موږ سره دا کار دی چې هغه خپل یو بي ټي اس د بل بي ټي اس سره شي ما سره کنیکټ شي. یعنی د بي ټي اس د کنیکشن لپاره موږ مایکروویو استفاده کوو او د موبایل کنیکشن لپاره چې موبایل د بي ټي اس سره کنیکټ شي یا سیم کارت کمیونیکیشن وشي موږ استفاده کوو ریډیو ویوز. یو بي ټي اس کوم دی دا موږ سره موږ ویلو چې د موبایل کمیونیکیشن یو بل نوم دی سیلولر نتورک. سیل خپل موبایل ته وایي نو معنا دا چې کله موږ سره یو بي ټي اس چې یو پایا یو انتینا په عامه معنا باندې دا په یو سیل کې سیل نتورک موږ په سیل باندې د خپل ساحه چې دا د خپل ایریا چې کوم د کې دا زما شبکې کوم د ټاور لګيږي دا صحیح نه موږ په سیل باندې یو شو. مطلب د اصل آباد ښار موږ په یو سیل کې اچو اخوا سرکانو ولسوالۍ په بل سیل کې اچو مختلف سیلونو کې د موږ ساحه چې په یو سیل کې د سیل په سنټرل پوینټ کې موږ د خپل بي ټي اس کنه لګو او ټول سیل یو بي ټي اس نه کنټرولېږي هم سره. نو په یو سیل کې ما سره یو بي ټي اس لګېدلی او هغه زمونږ کسټمر ته سروس پرووایډ کوي. بیا د دې بي ټي اس سره یو بل انټیټي موږ سره موجود دی په بي اس اس کې چې هغه ته موږ وایو بي اس سي بیس سټیشن کنټرولر. د دې کار دا دی کنه چې دا دغه بي ټي اس کنټرولوي. یعنی د بي ټي اس چې کوم فنکشن دی رادیو پروپاګیشن رادیو ویو پروپاګیشن مایکروویو پروپاګیشن چې کله کنیکشن خپل کمیونیکیشن کوي دا مو څو کنټرول دا مو سره بي اس سي کنټرولوي. نو چې کله ما سره کال راشي د ام اس نه موبایل سټیشن نه بي ټي اس ته نو بي ټي اس بي اس سي دا ورکوي. د بي اس سي کار دا دی چې دا زما د غټول بي ټي اس څخه کنټرولوي چې کوم د فنکشن چې کوم د ټول څو کنټرولوي مو سره بي اس سي یعنی رادیو پروپاګیشن فریکوئنسي دغه ساحه برابرول د چینل برابرول د شن دا ټول څو برابرې بي اس سي. بي اس سي نه جوړیږي ما سره دلته ما د ار یو شارټ ابریویشن هم لیکلی بي اس سي نه جوړیږي ما سره بیس سټیشن کنټرولر. دا د بي ټي اس چې کوم دی بیس ټرانسیور سټیشن چې دی د دې کنټرولینګ کوي دا ټول په یو بي اس سي کې بي اس اس کې چې ما سره څومره بي ټي اس دي یعنی څومره ټاور دي ټول چار خوا کنټرولېږي ما سره د بي اس سي لخوا. راځو درېم انټیټي ته چې ټول نه مهمترینه او هغه انټیټي ده هغه ته موږ وایو نتورک سټیشن سب سیستم. په دې کې ما سره سب انټیټي موجود دي د هر انټیټي خپل فنکشن دی. مین کار چې کوم دی هغه ما سره کې د ام اس سي دی موبایل سویچینګ سنټر. ام اس سي ټول نه اهمترین انټیټي ده د ان اس اس یا اهمترین پارت دی کمپوننټس دی ام اس سي نه جوړیږي موبایل سویچینګ سنټر. د دې اصل کې چې کوم دا کال د وایس کال چې کوم سویچینګ کیږي د یو کمپنۍ د یو موبایل نه بل موبایل ته د یو کمپنۍ نه بل کمپنۍ ته دا کار څوک کې دا متکي ام اس سي. یعنی چې کله کال راشي تر بي سي راشي بي سي نه لاړ شي ام اس سي ته ولېږي. ام اس سي دا کال د یو سیم کارت نمبر نه بل سیم کارت نمبر څخه کې سره سویچ کوي یو نمبر د بل ته دغه چې کوم کنیکټیویټي کې موږ سره د یو نمبر نه بل نمبر ته یا د یو سیم کارت نه بل سیم کارت یو کس نه بل کس ته دا موږ تاسو کې ام اس سي کې یعنی سویچینګ چې کوم دی پیکټ فارورډینګ چې کوم دی موږ تاسو کې ام اس سي کې یعنی په جی اس ام ارکیټیکچر کې د ټول اهمترین کمپوننټ چې کوم دی اهمترین ډیټا چې موږ څه دا ام اس سي. ام اس سي سویچینګ موږ کې زمونږ پیکټ زمونږ ډیټا چې کوم دا زمونږ وایس کال چې کوم دی هغه څه کې وسره سویچ کوي د یو سیم کارت نه بل سیم کارت ته د یو نمبر نه بل نمبر ته. د ام اس سي سره ما سره س اٹیچ ډیټابیسز دي چې هغه ډیټابیسز هر یو خپل فنکشن لري. یو ما سره دی پکې ایچ ال ار چې ایچ ال ار نه جوړیږي ما سره هوم لوکیشن رجسٹر. بل ما سره دی وی ال ار نه جوړیږي وزټر لوکیشن رجسٹر. بل ما سره دی ای آی ار equipment identity register. بل ما سره دی آی ان انټيليجنت نتورک. بل ما سره دی ای یو authentication register یا authentication database. نو دا څه مهم ترين database دي چې هغه د ام اس سي سره کنیکټ دي او دا خپل فنکشن دی. راځو په فنکشن باندې باس کوو.
لومړی د ام اس سی سره اټیچ ډیټابیس چې کوم دی ایچ ال ار چې کوم دی هوم لوکیشن رجسټر چې کله تاسو د شبکې نه سیم کارت اخلئ نو تاسو خپل ایډنټیټي کارت چې کوم دی آی ډي کارت چې کوم دی تذکره په عام معنا وړئ اول ته خپل ځان ثبت کوئ نو خپل چې کوم اصلي ادرس دی یا هوم لوکیشن چې کوم دی اصلي موقع چې کوم دی چې د کوم وخت پورې مربوطي هغه چې کله ثبت کیږي نو په ایچ ال ار کې ستا ټول معلومات شی سره سټوري یعنی ستا هوم لوکیشن ستا اصلي موقع کوم کې سټوري ما سره په ایچ ال ار کې دویم موږ سره چې کوم ډیټابیس دی په نامه د وی ال ار وزټر لوکیشن رجسټر دا ما سره هغه ډیټابیس دی چې کله یو کس د خپل هوم لوکیشن ته تغییر کوي بل ځای ته ځي یعنی د کونړ کې اصلي موقعیت د زنګران ته کابل ته نو هغه دغه لوکیشن وزټر لوکیشن ته چنجيږي اوړي او په وزټر لوکیشن کې هم سیم کارت ښکارا کوي چې دغه سیم کارت دغه موبایل فون اوس په وزټر لوکیشن کې دی نو هر ډیټابیس چې هغه وزټر لوکیشن رجسټر مثلا ساتي اله موږ وایو وزټر لوکیشن رجسټر بل موږ سره ای آی آر دی ای آی آر دی موږ سره equipment identity register د دې مین فنکشن موږ سره دا دی چې موږ سره د سرویس سیم کارت چې کوم فنکشن دی یا کارکردګي دی یا په کوم موډ کې دا کار کوي هغه سره ډیفاین کوي دې کې عموما موږ سره درې قسمه لیست یا یار کې چې یو ته موږ وایو وایټ لیس بلیک لیس او ګری لیس یعنی سیم کارتس د پر چې کوم سرویسز دی هغه دی یار کې ډیفاین شوی دي او هر یو د پر خپل خپل فنکشن یعنی کوم سیم کارت څومره سرویس ریسیو کوي شي لومړی موږ سره وکړو وایټ لیست دی هغه سرویسز هغه لیست دی یعنی هغه سیم کارتونه چې په وایټ لیست کې موجود دي هغه د دې سیم کارت ټول سرویسز چې کوم موجود دي هغه اکسس کولای شي استفاده کولای شي په شي کې چې کوم وایټ لیست کې موږ سره موجود دي دوی موږ سره ګری لیست هغه سیم کارتونه دي یا هغه ام اس دي چې هغه بعضی ریسورس اکسس کولای شي او بعضی ریسورس یې ډینای یعنی بعضی فنکشن بعضی کارونه هغه نشي کولای یعنی بعضی ریسورس ته هغه لاسرسي نه یعنی ډینایډ فنکشن د بعضی فنکشن نه د بعضی ریسورس نه د بعضی منابع نه هغه ګډه کاسي شي بعضی سرویسز نه ګډه نشي اخستلې د ما فنکشن او ریسورس او سرویس خبره معنا یو ده چې هغه کارونه چې کولای شي یعنی کال کولای شي اس ام اس کولای شي یا بل شي کولای شي دي کې بعضی وتعالى وي بعضی وتعالى نه او اخري ما سره بلیک لیست هغه نمبر دي یا هغه سیم کارت دي چې هغه د دې سیم کارت د ټولو حقوقو نشي سره محرومي یعنی کله نمبر چې بلیک لیست لاله نو ستاسو سیم کارت بند شو ته د کمپنۍ د سیم کارت نه خپل سرویسز نشي ریسیو کولای دا کار د ما سره د اکوئپمنٹ ایډنټیټي رجسټر او اخري من سره بل ډیټابیس دی هغه ته موږ وایو آی ان انټيليجنت نتورک دا ما سره هغه ډیټابیس دی چې دا د بیلینګ لپاره استفاده کیږي سیم کارت چې کله موږ پیسې اچو موږ سیم کارت کې پیمنٹ کو ایزولوډ کو یا موږ سیم کارت ته پیسې راځي دا سیم کارت د مصرف چې کوم دی کال باندې کوم مصرف راځي دا ټول موږ سره کنټرول موږ سره آی ان کنټرول خپل بیلینګ سره سیستم دی او ټول سیستم د کوم کنټرول کیږي مثلا د آی ان سیم کارتونو ته پیسې اکاونټ جمع کیږي به د خپل کالز باندې یا به اس ام اس باندې پیسې مصرف کیږي به دنه کمیږي اتوماتیکلی او دا ټول کنټرول سو کوي د آی ان کوي یعنی آی ان ما سره هغه ډیټابیس سیستم دی چې د سیم کارتونو یا د موبایل ام اس د بایلینګ سیستم سو کنټرول موږ سره آی ان کنټرول یعنی د موبایل چې کوم د پیسو سیستم دی پیسې اضافه کول پیسې کمول څو متکي د موږ سره آی ان کوي درې موږ سره اخیری طور موږ سره بل ډیټابیس دی چې هغه د موږ وایو ای یو اتنټیکیشن ډیټابیس د دې مین کار دا دی چې د سیم کارت اتنټیکیشن کوي پیژندنه کوي چې آیا دا سیم کارت اتنټیک سره دی کنه دی ای یو چې کوم دی موږ سره خپل هر یو سیم کارت چې کوم دی موږ سره د سیم کارت عام نمبر موږ تخکاری په بیک اند کې د سیم کارت د نمبر تاسو یو کی یو سیکریټ کی یا کی موږ سره په ای یو کې ثبتي چې کله سیم کارت چا دا کال کوي نو لومړی راځي هغه ای یو کې خپل کی سره نمبر میچ کوي چې آیا دا کی د دې نمبر سره میچ ده کنه چې کله ما سره میچ صحیح نو کال فارورډ کیږي چې کله میچ نه موږ سره کارت ډسکارډ کیږي یا سیم کارت بلاک کیږي نو ای یو ما سره د اتنټیکیشن لپاره ده د سیم کارت د اتنټیکیشن لپاره موږ استفاده کوو ای یو ډیټابیس په ان اس اس کې ما سره بل پارت ده چې هغه د موږ وایو جی اس ام اس سی جی ام اس سی ګیټ وے موبایل سویچنګ سنټر دا د ام اس سی سره یو بل انټیټی ده چې ګیټ وے د اذر نتورکس لپاره یعنی چې کله زمونږ ټرافیک د خپل لوکل شبکې نه بل شبکې ته وړي یعنی ما دا اټیچر اوس خبره مونږ کو د ام ټی ان د شبکې
چې کله زه کال کومه د MTN نه اتصالات ته، نو زما کال زما د لوکل نه بل شبکې ته وړي، یعنی د یو شبکې نه بل شبکې ته وړي، نو به هلته زما سره ګیټ وی ام اس چې کوم ده هغه زما ټریفیک څه کوي فارورډ کوي. ام اس زما ټریفیک وشي ګیټ وی ام اس ته، او بیا زما ګیټ وی ام اس زما ټریفیک د بل شبکې ته څه کوي فارورډ کوي. یعنی یا چې کله موږ لوکل ډیفرنٹ کمپنی کې کال کوو، لکه اتصالات نه افغان وسیم ته، افغان وسیم نه اریبا ته، هلته به ما ګیټ وی ام اس سویچینګ کوي. او چې کله په بعض وخت کې چې کله موږ انټرنیشنل کال کوو، نو هلته هم ګیټ وی ام اس زموږ ټریفیک به زموږ مین ګیټ وی ته چې زموږ د کنټری ګیټ وی یعنی بارډر ګیټ وی هغه ته وړي، نو دا کار موږ څه کوي ګیټ وی ام اس. اول موږ سره اس ام اس دا شارټ میسج موبایل سویچینګ سنټر. نو بعض وخت کې موږ موبایل کې د شارټ میسج چې کوم دي د میسجو سرویسز لرو، خدمات لرو، نو بیا چې کله میسج ته میسج کې اس ام اس کې موږ سره خبره ده چې دا سٹور اینڈ فارورډ موډ کې کار کوي. موږ سره لومړی میسج راځي په اس ام اس کې سٹور کیږي او هغه نه بعد فارورډ کوي ابل سویچ ته، ابل سیم کارت ته. یعنی کې دې کې دا کار کوي چې چیرې یو بل طرف موبایل آف یا بند سیم کارت کار نه کوي، بیا هم ته میسج ولېږي، نو هغه میسج لومړی په اس ام اس کې سٹوري، چې کله هغه آن شي بس هغه ټریفیک هغه میسج هغه ته فارورډ کی. نو اس ام اس د شارټ میسج لپاره استفاده کیږي. د ان اس اس چې کوم درې اهم ترين کمپوننټس دي چې ام اس سی د موبایل سویچینګ سنټر چې د کال لپاره استفاده کیږي، زمونږ چې کوم وایس کال له هغه موږ سره ام اس سی سویچ کوي یو سیم کارت نه بل سیم کارت ته، یو شبکې نه بل شبکې ته، او بل موږ سره اس ام اس سی د شارټ میسج موبایل سویچینګ سنټر دا ما سره په سٹور اینڈ فارورډ موډ کې کار کوي. یعنی د شارټ میسج چې کوم سرویسز دا موږ څوک فارورډ سرویس موږ ته پرووایډ کوي اس ام اس سی او هغه موږ ته کنټرولوي. بل ما سره ګیټ وی ام اس سی دا ګیټ وی ام اس سی فنکشن مخکې ما لولې چې کله موږ د ډیفرنٹ کمپنیو ترمنځ کال کوو، یعنی سرات نه افغان وسیم ته، افغان وسیم نه اریبا ته، یا موږ انټرنیشنل کال کوو، نو زمونږ ګیټ وی چې کوم د هغه جی ام اس سی زمونږ کال د یو شبکې نه بل ته سویچ کوي، او یا د یو داخلي شبکې نه د افغانستان بارډر ګیټ وی ته سویچ کوي او هغه څه کوي سره فارورډ کوي. دا خبره شو د ان اس اس. بل موږ سره دریم برخه چې کوم د ان ام اس نتورک منیجمنت سټیشن یا اپریشن سټیشن سب سیستم د دې مین د کې موږ سره دوه پارټس دی، یو ته وایي او ام سی آر، اول ته وایي او ام سی اس اپریشن مینټیننس سنټر فار ریډیو، اپریشن مینټیننس سنټر فار سویچ. یعنی بی اس اس چې کوم دی د بی اس اس مین فنکشن دا دی چې هغه د ریډیو سرویس پرووایډ کوي کسٹمر ته، یعنی سیم کارت ته ریډیو سرویس پرووایډ کوي او دا غي ډیر فنکشن دای چې هغه ریډیو سکی موږ سره ریډیو سرویس کی کنټرول کوي. نو د نتورک منیجمنت سټیشن یا نتورک اپریشن سټیشن سب سیستم مین فنکشن دای په دې کې د کوم چې او ام سی آر کار دی چې هغه سره بی اس اس کنټرول کوي. یعنی بی اس اس چې کوم سرویسز دي د بی اس اس چې کوم کارونه دي موږ سو کنټرولوي او ام سی آر. چې کله په بی سی کې یا بی ټی اس کې یا په بی سی کمرې کې مشکل لازم، نو دا موږ تاسو کنټرولوي او ام سی آر. او او ام سی اس چې کوم دی چې کوم موږ وایو اپریشن مینټیننس سنټر فار سویچ، دې کار دی چې کوم موږ سره شي کنټرول کې ان اس اس، او دغه چې کوم مشکلات راځي کوم خرابې راځي به کې دا موږ څوک جوړي او ام سی اس. نو او ام سی آر چې کوم دی دې کار دا دی چې موږ سره بی اس اس کنټرول کی او بی اس اس فنکشن وګوري تعقیب کی او کوم مشکلات چې راځي او ته حل کی. او او ام سی اس چې کوم د کار دا موږ سره چې ان اس اس کنټرول کی د دې فنکشن موږ سره کی کنټرول کی او ګوري او کارګرداني وګوري. بل موږ سره خبره په ام اس سی کې بعض وخت ام اس سی زمونږه د پی اس 10 سره کنیکټ پی اس 10 موږ سره پبلک سویچ ټلیفون نتورک دا موږ سره زمونږ لاین نتورک دی چې کوم تھرو کیبل کنیکټ دي. بعض وخت زمونږ دا ام اس سی سره کنیکټ دي او زمونږ ټریفیک په لاین باندې فارورډ کوي. د بعضو ابریویشنو دغه د مالي کله ده تاسو کته شي چې ویډیو کې راشي د خطر مراولو ام اس نه جوړیږي موبایل سټیشن، بی اس اس نه جوړیږي بیس سټیشن سب سیستم، ان اس اس نه جوړیږي نتورک سټیشن سب سیستم، ان ام اس نه جوړیږي نتورک منیجمنت سب سیستم یا اپریشن سټیشن سب سیستم، بی ټی اس نه جوړیږي بیس ټرانسیور سټیشن، بی سی نه جوړیږي ما سره بیس سټیشن کنټرولر، ام اس نه جوړیږي موبایل سویچینګ سنټر، اس ام اس نه جوړیږي شارټ میسج موبایل سویچینګ سنټر، ګیټ وی ام اس نه جوړیږي ګیټ وی موبایل سویچینګ سنټر، او ام سی آر نه جوړیږي اپریشن اینڈ مینټیننس سنټر فار ریډیو، اپریشن اینڈ مینټیننس سنټر فار سویچ، ہوم لوکیشن رجسٹر، وزټر لوکیشن رجسٹر، equipment identity register, authentication register, intelligent network and public switch telephone network. دا زموږ د نن درس علم نه ما چې د خوښي وړ مو ګرځي.